درې ساس کې ډېر قیمتي دي. دا درې واړه ساس کې نه دي، هر ساس کې چې د جهنمی د بدن نه غورځېږي ځمکې ته لا نه یې رسېدلی جنتي، نو ثواب ډېر شو. بنګلې نه درکوي، ثوابونه نه درکوي، ټول جنت درکوي. نو چې ټول جنت درکوي خو کار به هم ګراني که نه. الولایا علی متن البلایا، نعمتونه د مصیبتونو په ملا باندې سوارئ. یو ساس کې د شهید د وینې دی، شهید چې کله ولګېږي ساس کې د وجود نه روان شي، مخکې د رسېدلو نه ځمکې ته دته الله ټول ګناهونه معاف کړي او جنتي کړي، بعد کې ساس کې په ځمکه وګرځي. دویم هغه ساس کې د اوښکو دی، ځان له ناستې او خدای ته لاسونه ونیسي او خپل ګناهونه درته یاد شي، د سترګو نه د یو اوښکې ساس کې را روان شي. د خدای داسې غیرت دی، دا ساس کې ځمکې ته نه یې غورځېدلی، اول درته ګناه معاف کړي، جنتي دي کړي، بعد کې ساس کې وغورځي. دریم ساس کې د قربانۍ دی، کماله لاله او د دین وینه روانه شوه، د الله غورځوي نه ځمکې ته، اول کې جنتي کې د ګناه نه پاک کی، بعد کې ساس کې وګرځي. نو ثواب ډېر دی، نو شی ګران دی.